له تاوان راځي دا تاوان شریک دی دې خاورې له چې ګرانه بجلي راشي او موږ دا بیل داخلو نو دا بیل کې دا فرق شته چې دا سړی په پی ټي آی کې دی دا د ارزان ورکي او دا په عوامي نېشنل پارټۍ او جمعیت علما اسلام کې دی دا د ګرانه داخله کی دا فرق شته نشته ناجوړه شو هسپتال لزو روغتون لزو نو دا شته دی چې دا سړی دی په دې روغتون کې ښه علاج وشي او د بل دی نه کېږي سکول لکه ځو که داسې ژوند جواک والو که د امن خبره واورو بدامني په دې خاوره چې کوم دی بله د جماعت اسلامي جرنرل سیکرټري د ذلي ووژلی شو ما خو به ټول عمر چغې والي چې بدامني ده په دې خاوره ځینې خلکو ویل صرف نیشنل پارټي وژلی کېږي علما په دې خاوره ووژل شو که نه مشران ووژل شو که نه 1200 د پښتنو مشران په چاړه حلال شو په چاړه 2000 پکې علما ووژلی شو 1200 د عوامي نېشنل پارټۍ لیډران د بشیر بلور په شان ووژلی شو مولانا حسن جان صاحب په شان هستیانې دا په دې بدامنۍ کې زموږ نه قتل شو په ظلم سره دې بدامنۍ دا څوک ماف کړی چې دا په دې پارټۍ کې دی دا ووژنه او دا نه دی دا ووژنه د خاورې تاوان دی نو ځکه موږ ټولو پښتنو ته راخواست کوو چې د وطن د ګټې څخه ودرېږئ او د وطن د تاوان په مقابله کې راپاڅئ یووالي ته راشئ که نه راځو نو ګورې ټول په تاوان کې پرون په اړه چینار کې دا خلک ووژلی شو که نه دغه ګولۍ دا فرق نه دی کړی چې دا په کومه پارټۍ کې دی او دا سیاست کوي او که نه کوي خو بدامني وه ستا په خاوره چې بدامني وه نو ماشومان یې مو خوړه زنانې مو خوړلې ناجوړه او رنځوران یې مو خوړله ځکه موږ له د قام بیدارۍ چې کوم دی که نه د قام بیدارۍ که رالی نو زما په خیال په یو کال کې په دې وطن کې امن هم موږ راوستلی شو د وسایلو اختیار هم اخیستلی شو د ناواپاس نه تر د غلام خان او ګوسړۍ پورې د کږې کنډه او د ګاښې او د لیټۍ کنډهونو او بینشۍ پورې دا لارې موږ خلاصولی شو چې پنجاب لارې خلاصې کړي دي د سند بحیر عرب ته لارې خلاصې دي د ایران څخه لارې خلاصې دي او د خنجرات چین څخه لارې خلاصې دي د دې پښتنو څه کوپر کړی دی اخوا هم مسلمان دی یو افغان او دې خوا اخوا هم یو قام دی او دې خوا ګورې په قام کې اتفاق بیدارۍ سیاسي یووالی که په سیاست هم ځان بیدار کړو دا قام بچ کولی شو دا وطن ابادولی شو بیا مننه ستاسو ډېره مننه ډېر